اروپا ته پر خطرناکو لارو د افغانانو د تګ زړه بوږنوونکې پیښه. سلامونه، وخت مو په خیر. زه کریمه لکوزه یم. دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ښایي یو شمېر افغان کډوالو چې غواړي د ایران له لارې په ناقانونه توګه ترکیې ته ولاړ شي، د سخت یخنۍ له امله یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دغه انځورونو کې لیدل کېږي چې د شدیدې یخنۍ له امله د یو ماشوم لاسونه او پښې یخ وهلي او په ډیر خراب روغتیایي حالت کې دی. دا پیښه د کډوالۍ د خطرناکو لارو له لسګونو زړه بوږنوونکو بیلګو څخه بلل کېږي. د کډوالو د حقونو فعال عبدالرازق عادل په دې اړه وایي حکومت مسؤلیت لري چې د سیاسي ثبات په رامنځته کولو سره کاري فرصتونه برابر کړي او اساسي حقونه تامین کړي تر څو هیواد د ژوند کولو وړ ځای وګرځي. هغه ژوند چې د یخنۍ او واورې له امله د سرحدونو پر لارو له لاسه ورکول کېږي د هیواد انساني پانګه ده. هر کال یو شمېر افغان وګړي د ایران ترکیې له لارې اروپا ته په سختو او یخو لارو د ورتګ هڅه کوي. له بلې خوا په ترکیې کې میشت ځینې افغان کډوال خپلې ستونزې داسې بیانوي. بل لوري ته د پخواني حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د خپرو شوو انځورونو او ویډیوګانو په اړه ویلي چې دا انځورونه یو ځل بیا د دغو ناامنو لارو جدي خطرونه په ډاګه کوي. هغه لیکلي له هیواد څخه د باندې د قاچاقي او ناقانونه کډوالۍ له لارو د انځورونو او ویډیوګانو خپرېدل یو ځل بیا د دغو ناامنو لارو جدي خطرونه رايادوي. هغه لارې چې له بده مرغه د یو شمېر هیوادوالو د ژوند بایللو لامل شوي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې بیکاري، اقتصادي ستونزې او ځینې نور عوامل د هیواد د وګړو د کډوالۍ د زیاتېدو له مهمو لاملونو څخه دي.